محمود فایز ساقی کوثری. السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د روزګار سکیم د لاندې چې کوم غریب کورنۍ دي موږ سره هغې دپاره مونږ څه نه څه روزګار څه نه څه طریقه روانه وو چې هغې هم په خپلو خپو ودرېږي او خپل روزګار طرف ته راشي او خودداره انسانان چې کوم دي په معاشره کې ترېنه جوړ شي. نو په هغې په لړۍ کې نن مونږ چې کوم دی نو یو بل ملګري ته چې کوم دی نو د کار روانولو د هغې دپاره څه سودا وغیره اخلو، ځکه چې هغې ووایي چې زموږ دلته کې سودا خرڅېږي، خو چونکې موږ سره دونه پیسې نه وي چې ځان ته لږه لږه سودا چې کومه غټه سودا ده چې کوم کې دال چینی چاول وغیره دا څیزونه وي، نو زموږ دکانداري به لږه ورته ښایي. نو په هغې کې دا چوټی هم موږ سره لګیا دی، د دې والد صاحب دی په خپو باندې معذوره دی او کوشش کوو چې هغې ته دکه لږه لږه په لږو وسایلو کې چې کوم دی نو دکه سودا برابر کړو، هغې هم په معاشره کې چې کوم دی نو په اوچتو سترګو باندې خپل ژوند تېر کړي. صلی الله علی النبی می وظیفه دا درود او هم سلام دی پاک حضرت لا مکان الله مکان پرستاد پارا دادی کوم یو احترام دی پاک حضرت. په دې کې اکثر کورنۍ موږ سره داسې دي چې هغې څه کول غواړي، خو چونکې هغې سره دقې عمره پیسې نه وي چې هغې ځان ته څه کاروبار وغیره سټارټ کړي. د هغې دپاره هم په نمبروار باندې په لومړي نمبر کې موږ سره معذوره دي، په دویم نمبر کې موږ سره چې بیا کوم دي نه هغه کونډې یتیمانان دي، او په دریم نمبر کې چې کوم دي نه هغه چې کوم غربا دي نو هغې دي. نو داسې موږ سلسلهوار چې کومه طریقه ده هغه را شروع کړې ده. نو چې کوم کورونه دي یا چې کوم کورنۍ دي خاندانونه دي نو هغه موږ ځان ته په لیسټ کې کړي دي او انشاءالله ترتیبوار به ټولو ته موږ دغه شانتې کار روانو چې هغې دغه شانتې خپل روزګار طرف ته راشي. دا به زموږ دپاره هم اسانتیا وي او هغې دپاره به هم پیدا وي او داسې به موږ ډېرو خلکو ته چې کوم دی نو موږ ورورسو. نو تیار تکی شو پا مقتل دا محبت کی حمزہ جامع کفن کڑی پا میدان دا شجاعت کی. تیار تکی شو پا مقتل دا محبت کی حمزہ جامی کا پنکڑی په میدان د شجاعت کې زړه ستړی د دنیا نه زړه ستړی د دنیا نه منصور په ان الحق د غرغری رسل الذی عالم د بدهانا رسول په براق سور د پرشتو وطن الذی مایوستا پا مقبول پام دی پاک حضرتا. نو ناری دی لہر خوانا سردار د مرسلانو د خالق دی دن لذی عالم د بدہانا رسول پا براق سور د پرشتو وطن لذی ناری دی لہر خوانا رسول پا براق سور د پرشتو وطن لذی عالم د بدہانا رسول پا براق سور د پرشتو وطن. نور څنګه چې تاسو ته پته چې رمضان روان دی، ډېره مبارکه میاشت ده، دعاګانې د قبلېدو میاشت ده. نو موږ به هم کوشش کوو چې داسې کوم ضرورتمند خلک وي چې هغوی ته ځان ورسوو، هغوی په درشل باندې هغوی ته خپل حق ورورسوو، حق چې کوم دی چې دا حقدار ته میلاو شي. انشاءالله زموږ به دغه هڅې ستاسو چې کوم دی دعاګانې دي، نو په دعاګانو کې ډېر زیات یادوو. روان رمضان دی، رمضان کې هم او رمضان نه علاوه هم موږ دعاګانو کې یاد ساتئ او انشاءالله چې زموږ تر څنګ څونه داسې کورنۍ دي او څونه پورې موږ کولی شو نو هغوی ته به انشاءالله ځان رسوو. بس الله تعالی دې زموږ منډه تړو او یا چې کوم ملګري موږ سره الله سمداد کړي، الله تعالی دې ټولو دا هرې ځلې ټولو دا دغه چې کوم دي دا الله تعالی په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځوي. ډېره مننه.
عالم د بدهانا رسول په براق سور د پرشتو وطن لذي